بچي بس پې نه شوم اورې او دا مې ولې ورکړه خو ما ته پته چې سړي دومره بې غیرته دی ما له ورکولی نه جاجي ګوره که په دې کې مونږ دا خور ګرموي که نه بالکل ګرم نیم کې دې له خو مونږ دغه ځوان راوڅه لکه د بوټه مته مخامخ عذر مونږ یې خوراکې دا ځوان دی تا ته قبول دی ما ته قبول دي او زه په خپل نصیب باندې صبر یم زما ستاسو په خوله یقین نشته زه به په خپله لاړه شم او خبره اتره به سره وکړم د ښځې او خاوند چې دی نو چې ترمنځه کښېني نو چې څه غلطیمي یا ختمه شي زه به هغه سره کښېنم او د هغه ماغه غریب کار نه کوي که نه لیونی نه دی لیونی دی که نه دا لیونی دی بس بیا ټیک دی که نه ځه خیر دی خیر دی زه به یې کور ته راولم مینه محبت به ورسره کوم چې روټۍ به ورله په ټایم ورکوم خدمت یې چې وکړم داجي نو الله دې ټیک کړي که نه روغ به شي داسې انسان ته خلک همدردي کوي مونږ خو دا وایو چې بس ما ته وایي سړی چې جوړ شي او راشي ښایسته ښایسته خبرې پرې مونږ خو دا خبره زه داسې خبره ده زه نور څه نه منم داجي بس زما خپل خاوند پکار دی او زه به په خپله باندې زما چپ بله خبره به زما خور ته نه کړي ټیک ده ته به د نن نه پس دې ته خور نه ویم ټیک ده دا زما لپاره مړه شو زه د دې لپاره مړ شوم دې چې نن په دې کومه خوله باندې کوم الفاظ وي ما واورېدل وي په تا ته زما اعتبار نه چې موږ دې ورځې الفاظ وي دا ولیکتل پیره بس پیره نه سره نه زه په تا اعتبار نه کوم نه دلته په دا قومي قوت په تعلیم کې مونږ او په قاون ګټار کولی چې مو تماشه وې ته دې بار نه تا چې برنګونه کول که نه ستا لپاره موږ دللو په هغه ګزارونه وکړل غلطیم کړې پردي زوی په ما باندې خمبیره کو زما د اولاد دې بېعزتي وکړه دا اوس بېدباره دی ښکارم بېدباره معافي وغواړه معافي وغواړه خاوند ته دې طلاق واله دغه سپي خاوند ته دې طلاق راواله راځه کور ته دا خلک به څه وایي دا قام قبیل به څه وایي تا خو زما په شرمولو پورې راواغشته زما یو کار وکړه یو پراټه او انډه ولې پخه کړه اوس په ټیک شي ځه د پاسه به جما کوټه واچوه شته پراټه به شابه ځه خو زم به په خپله به ځما او د دې هر څه تپوس به دې کوم دا جاړه خو به دې که نه خدای تباه کړه چې لاړه نه شي ته څنګه ځې بیا په ژړا ژم که نه مزه ده قدم خیر ستا حصه چې خرڅه کړو ته په ټول عمر ساتلی کېږي خدای غوز ستا په حصه کې کم از کم 10 مرلې ځای رسي او یو مرله په 16 سبا خبرې په 10 لکه روپۍ او کېدای شي دغه 2 مرلو نه نه دا چې زما هېڅ هم نه دي پکار زما چې دی نو ستا روغ صحت او خپل رونه پکار زما دا حصه د رونه زار شي خاوند به بل هم راشي خو رونه خو بیا نه راځي بل خاوند به پیدا شي بل خاوند به دا چې 10 مرلې خرڅه کړي دا 2 مرلې ما ته وګورې بل خاوند بدله وکړم هېڅ مسله نشته خو ځمکه قیمتي ده ګرځه ژوند دې انجوای کوه ژوند میکاپونه کوه ښځه زه تا نه شته چې به خو تل ورسره پراټه انډې ماله پراټه خدای دې نوره مه بنده کوه بچي اوس همدا ته هم راوافقه کو خبره چې پیسې ته لاړه که نه نو بیا لږ سیسټم اخوا دې خوا دي وګوره کې به وله ګینه خدای به د مرۍ نه دې رانیسي پرېږدي چېرته والله کو په سترګو مې رانه ویني هېڅ غمونه کې نه نه بیا بله لوبه کوو دا خاوند مې دلته په دې کوټه کې خپل ځای کې بندوري دنه ګوتې لګو ټیک ده په ته وایي چې ده پسې مونږ جایداد ستا اخیولي دي ته خرڅ کړی دي ستا هم دا دې مونږ سره پورته بس ټیک ده که د جایداد خبرې وکړه لور دماغ نه چې د هسپتال یې راولي ګوتې بتې لګو چې زموږ سره څه واسطه نشته هېڅ خبره نشته لور دې د یوې نه دوه ویله که نه په مرۍ ولې غلی شه باید زمونږ د کوره پایا کې وځي خلکو ته پته هم او دا مو په هغو دغه سړی خدای ذلیله دی دا بس ټیک ده دا خدای ذلیله کړې مړه به یې مونږ کړو دا مو په هغو چې لیونی شو په عدالت جزا بچي لږې پتې پکې واچوه راوړه څنګه چې لګه راپاسې دواړه ښه جي ښه څنګه ښې سلام علیکم ډاکټر صاحب ټیک ټاک خیر دی داسې ده ګوخر بھائی ته د دې ټول دواړو خالو چې کوم دی ته مشر شوې منیډر شوې دوی انچارج شوې خو د دې ټولو به خیال ساتې وای ډاکټر صاحب دومره شکایت هم درنه در کومه ځکه چې دا کشران دي ته بېغمه اوسه د هر یو شي به خیال ساتې بالکل زه به د هر یو شي خیال ساتم صحیح ده صحیح ده ځه ستاسو بېغمه اوسئ ورشئ هېڅ پروا مه ساتئ صحیح ده ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم تاسو ښه نه سلام علیکم وعلیکم سلام شونډه ته د چش په شان د شلیدلې سپی مې
دا د راجولي د خرې په شان دا کوږ وږ تګ ته تا به په ما لوبې کولې وهو درېدل که نه یاره جی یو خبره په څلورو شه جوړه شه خراب وکړه خرې اوازه ډېر چغې مه وچه ډاکټر غوندې دي ګورې هغه سر ګوره ما دا واده کړې ده خو دا تا نه نور چاته څه دی تا نه خپل زور وباسم تا زما ډېره بېعزتي وکړه دا که نه بېعزتي د ما پښې وبه د یو کس مشري چې راځي د تابعداري دا د دې مطلب دا نه دی تاسو نه هغه غریب خبرېږي نه هغه د ډاکټر ته وایي چې او زه به د دوی خیال ساتم نو کمینو بیا تاسو په دلته په خلکو باندې لوبې کوئ او ته خو ټیک ټاک یې خو ټیک ټاک یې اوسه ته چې دی ته اوس داسې مزې یې چې زه دلته به چای روټۍ ما ته میلاوېږي او پکې شته زما ډېر عزت دی خو داسې کار دی بد دا یې دا پردي رزق په نور نه خوري ښه توبه وباسې دا بل کس راشي چې هغوی خدمت وکړي دا شپې دلې سپې مې د خاورو شو او چې راووتې که نه ډایرکټ پر زه ګوډ د ځان سره به وځم ښه کېنه کېنه خدای هم ذلیله که ګلونو خفه نه شي خیر دی زه ټیک ټاک وم خو دا نه دی دا دې کمینه ما نه لیونی جوړ کړو وګوره ما دا پته را دا سپینه ټوپۍ په سر کړې را ټیک شوه لکه مرغۍ وړې وړې سترګې دي دغه مرګرې ټوپۍ په سر نه را دا هغه روماله چولې دا اوس زه لیونی یم خو روغ موږ ټول روغ یو دا قسم د ځانه دا شیزونه جوړ کړي دي ښه او سهار وختي وباسې د ټولې صفۍ به کوې مونځ به کوې هغې نه پس پر قرآن پاک تلاوت کوې ښه او دا چې نه جورابې په شان خوله دې خاورې شه د دې ټولو مرګرو خدمت په پخلي هر څه به ته کوې ښه څه خوله وازه کوې او بس کوې ګیم بیم کوې ښه بچې خو زم د سره په یو شرط باندې چې تا به تور کړ پرېږدم او زه به درنه راځم ځکه چې ستاسو د لانجې قطارې ډېرې زیاتې ستاسو له ښځو بابا یو شپه به وکړي بیا به راځې که نه نو بچې نو ما ته خو شل کارونه ولې ړوند جی ورځای کې د اوبهخور د کسانو مسانو کوو نو دغه لښتي باندې چې اوبه سیوا اورېدلې وي خفه مې پکې وښیله خفه نه شي نه نه هېڅ خبره نشته انسان دې غلط شي ویم راځه بچې ته دا خو ماته څه ګډ وډ غونته ښکاري دماغي جوړ او ته ړوند شوې څه دومره غټې لار ته وګوره زه خیر داجي حوصله وکړه ای خدای دا د نیمبو شان ځواني روکه که بدرنګه ده خو شکر وباسې چې د لور سره لا ډاګرې وله خدای دې ښه وشرمه بېغیره نه ما دې جینۍ ته څه ویل غوښتل ورسره رانیر شو زه ولې په دې بل طرف ورځم بابا په کومه ګډه وډو لارو دې راوستم چې دا لاره لنډه راکړه پاغې خودونه پاغه اسمیلا به راتاویږي په دې دې نږدې نه دغه مخامخ کورونه دي خیر لږه اوږده دی بیا چې لاره خو سمه وی که نه صبر وکړه حاجه ولې په دې بل طرف څه خبرې په دې باندې بوټي نه هغه چې کوم دي ګرمي ده د ګرمۍ نه به ټک وچو ټک ستا ډېره ګرمي کېږي بابا وګوره خولې خولې دا چې دا به شکال به کله ختمېږي موږ یو موسم ته نصیب دی نو چې ژمې هغه یخه یخني نو بیا وایي چې یاره لږ ګرم وي نه ښه به وي او اوس په اوړي کې موږ وایو چې چېرته یخني وي انسان عاجزه دی دا خبر دې هم صحیح وکړه بابا خو بابا خبره راته کوم ګرما سره به یو شپه کې ډایرکټ بران نه راځي بچې تا ته د ترور پته بیا یو شپې ته مې چېرته پرېږدي زه به څه بهانه لټوم پس چل درنه راوځم بابا خفه به شي که نه هغه هره پیرې وي دی راشي او یو شپه مو نه کي راځه ګورو که نه دغه ته به ګورم چې څه موقع راته ملاوېده نو راځم د نکوني نو بیا به مجبوري پاتې کېږم بس شپه به کې دا مې درته ووایي بابا نور نه پوهېږم ګورې شه ګورې هېخ پکې وغیم څه شی دی لکه چې کورې کورې کې کاکا سلام علیکم څنګه جي خیر طبیعت هم ښه دی ته اوس هلته موږ له مخې له رانلې او هغه تاسو وایي اوهو هغه کوڅه کې تېرېدم هغه مې خو سره سپي په مخه کړي هغه سپي زه وکتم راپسې شو ستاسو دې کلي کې جوړ دا لیوني سپي ډېر زیات شوي دي نه 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 زموږ دا ګاونډیان ماشاءالله ګجران دي موږ له پیم رالیږي که نه نو بس هغه سپي هغوی ساتلي دي هغه میخو سره ګرځئ نو بس هغه راپسې شو ډېرې منډې رانه ویستې کاکا ما تپوس کوم نه هغه ځای کې هېرم شو خیر خبره دا وصال کاکا د کور ځای کې کوم ځای کې دي
وصال کاکا اجي نه نو ته چې وې زما دلته کور دی که نه نو چې موږ نه تپوس کوې موږ خو ځان له مېلمانه یو نو ته خو به یې پېژنې وصال کاکا یاره چې زه خپل هغه قولن قلا کې پاتې کېږم کله ناکله دې کلي ته راوړم که نه زما هلته خپله ټیکانه ده پراپټه کار کوم داسې نوم دی د کلي چې قولنګ قلا نوم دی که نه نو ته ما چې قولنګي سړیه پرېږده زه تا چوکره پول ته بوځم چې راشه که ته ما نه هغه ځای نه وزګار شوې ته پرېږده خبرې تا سره خبرې مه لري خوراکې تا چېرته روان یې دا وصال کاکا کور به ته نه معلوم ته باشه دا مې پلار دی خفه نه شې دا زما لور ده ښه قربان سقر کاکا دي دا دغه خوا کاکا دې دي خوا سړی نه یم دا خوله به دې په کنټرول کې کړي څه د اوږه تخنه تخنه څه کې هیلې ولې ایله ستا غونته ایله سره بس ګورم او ډست یې وباسم چپا توبه وباسه ګناهګارۍ کې د خدای مسلمانه اورې خیر دی څه خبر نه ته جوړه خفه کېږي ډېره نه خو به هم پیشنټ نه ښایي کېږي هاي کېږي ولې نه خو بیا په ځان هم نه پوهېږي ګور ځان ته ساعته او او دا خو ستا په کور کې غټه مسله تا ته پېښه شوي قربان شم دا به ته دا چلو کې که نه چې دا به چېرته پټ را چکر کې زما خواله اورې ته مخکې راشي زه به تا نمبر په خپله راوالم زه به تا نمبر راوالم 0315 ها لکه لکه نه ور مخکې کې او دغه نمبر به ته ځان سره ته به رابطه وکړې چې رابطه وکړې د ده نمبر به زه راوالم انشاءالله دا ټولې مسلې به حل هلکه څه بنګه بنګه کې ما سره خبرې کوه دا دې څه زما د دماغ جی نه ته څه خبره وکړه جي دې سره به زه یو خبره مو نه کوم ولې چې دا ستا د کور عزت دی اورې زما هلکه پوهه سړی راته ښکاري تعلیم نه زه به ګورې د لارې کوڅې تور سر ته دا راته ووایه که نه چې ته څه کار کوې یاره جي زما د کار دی خو دې مه خبره وه نه هغه څنګه زه د پراپرټۍ کار کوم ښه پراپرټۍ کې خو نن سبا ښه پیسې دي الحمدلله دا نور که چاته نه ده نه دا خو لا تعلیم کوي او دومره رشتې ورپسې رالې زه یوازې یم کورم لا ګډ وډ دی چاته ښه څه رشته راله او لور خو د ورکې شی دی بیا به خبره کوو تا دې خو دې وایي ما عقل ته واده که زه به سره کور کې به درې اوسېږو خیر وای دا څه کې شرمېدل د پلار مې دا مطلب دی هغه ویې ویل ما ته یو جنۍ وکړه چې زه ورسره واده وکړم لا اله الا محمد رسول الله څه کوې جي ما سره خبرې کوه که نه شل ځل مې ته ووایي څه بنګه بنګه کوې ګوره جي داسې یو خبرې زه به کې تا نه تپوس کولی نه شم که نه اوس دا لور دوی دا لیونی دی اورې نو ما یې دا به راولې هلته زموږ ځای کې ملا دی اته به دې وښیم اورې هغه ساختونه ماختونه که نه ماشاءالله پرچ په دلې ولي کي او په ژبه ساتي اورې کاسه کې به درس درکړي ابه اوسېږي هغه انشاءالله دا دغه به شي ژوندی به پاتې شي دې عمر له سړی ورسي که نه په ټولو پلارانو بیا دا بچي تنګ وي دا لیونی دی ته سمه خبره کې وای نه بابا آرام شه که ما دا خبره کړې داسې کې ما ته لانجې ګورې ستا بیا دې نه کړي او روان چېرته زه خپلو هلکه ستا مخ کې څه کار دی هر زوی ته د خپل غم خادي لټو سړی د کاره دې وکړل دا څه ټیم شو قربان نشم زما په کلي کې روان یې کور کې اگر تخ والا چینچي ده رابارکومې تاسو به زوره شو نه نه هغې کې نو یاره هسې م دا ګردې خرابې دي او څه به هم نور ګډوډ نه ټیک ځای ځای الله مل شه جي الله مل شه ها ځای ځای الله مل دا مخې م را ځای 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 دا مخې م رڼا شه خدای م ازغي وغورځوه د مخونه ای خدایه قربان ویم دا خو دا خبرې راوالې چې ښکلې کوم ما خو ځان شکر دې وکته او دغه بل یې خدای زور کړي دا جي درې وړه السلام علیکم ډاکټر صاحب خیر دی جی زما هغه سړی دلته کې موږ داخل کړو وه ګوهر نامې ده هغه له ملاوېدو له راغلي ډاکټر صاحب او جی مهرباني جی سلطاني ته ما ته پته وه چې ما پسې به یو ورځ زما د کوکونو شهزادګۍ راځي سلطانې تا ته پته را دلته په ما باندې یو ورځ لکه 10 کاله تېرېږي کله چې به ما ته ستا رقمارې سترګې او دا نن مې شونډې را یادې شوې نو په دې مې به وخت تېره ما ویل چې زه به یو ځل ځمه او بیا به زه د خپلې ښځې نه معافي وغواړم چې زما نه جایداد پکار دی نه زما مال خال پکار دی ما ته خپله سلطانه پکار ده ویم دا دلته کېږي د دې تورو تمبو شاته ځکه ته زه را یاده شم ما ته خو به دې بغیر د خرې نه او د شرم نه بل لفظ نه کو او دې کتل تا د ښځې مکر لیدلی نه دی دا دې ته وایي د ښځې مکر چې د روغ سړي نه مې لیونی جوړ کو
ګوره سلطانې ګوره زه خو ستا خاوند یم که نه او ته زما ښځه ښځه خو خاوند سره ډېره ګزاره کوي او انسان دی چې دا غلطي ترې ونه شي نو بیا خو هغه انسان نه شو ګوره ته مره دې ځای نه بار کا ټول عمر اورشه خدمت کو پرېږده مال خالند نه غواړم هغه بدرنګ پلار ته ورور ته ووایه زما ډېره دلته بېعزتي وکړه نه خفه کېږه مه خو زما ډېره غټه بېعزتي وکړه هغه ډاکټر ته دونه اوتې بوتې ووي که نه نو مړی ته خو زما د شخصیت ته خو وګوره نو ستا عزت کلو په کلي کې تا کم سړي عزت کړی دی ماشوم ته معلومې او پاتې د ښځې خبره شوه خاوندان مخلصه کیدی نشي دا ښځې وي چې په هر کور کې سختې تېروي که د خاوند یې کار نی نو د سهار چې روټۍ پخه کړي نو د غرمې یې مخوري د ماسخوتن یې مخوري او خاوند په خپلو عیاشو پسې ګرځي سلام علیکم جی سلام علیکم اوښه یو کار وکړه خیر دا لیوني دی اوښه دا دې رور دی خدای دې دا سخت خدای باور وکړه خانجي که نه تاسو سره برید غټ دي او هغې برید نشته دواړه یو شان خوله دې ماته شه خوله دې ماته شه خیر دی ګوره کله کله دا چې جنګ اګرې ښځه خاوند کې دې سره مینه زیاتېږي تا ته اوس پته ده چې زه د نه څنګه 2 ورځې وروسته شوم زما په زړه کې یو بخار راغی چې واپس لاړ شه او هغه د خپلو خوبونو شهزادګۍ واپس راوله ګوره ښځې واده را سره کوم لیکل در سره کوم دستخط در سره کوم ملک راوله خان راوله د سره بار نه کې عمل یې نه ډیک کېږي جي راشه لکه همدله په دې خولې لاس کېږده په دې خولې ولې لږ لاس کېږده مشرم راشه ونیسئ لاسونه هغه دې ورسې جوخې بوده دا کمینه دا خاص کې مې کور شه ویم دا چې دی اوس وی که د دې ځای نه مې بار کړې نو ما ته به واپس خپل حیثیت رایاد کې نو دا ښه ده په دې ځای کې دن نخي څونه به مې درته وي ویم ګزاره به در سره کوم وخت به در سره تېرومه ویم په کټ کې به مې د چې دی نو هر څه درکول مخ لاس به مې درته لاندې خانه کېښودو او لوټه به مې کټ ته دروړه خو ته د عزت سړی یې نه د عزت سړی نه دی اجي شرم دی بده یو خبر مې په کولو غوږونو واوره دا 4 میاشتې دي تېرې وشي او که در ووتم که نه تیزاب به د باندې اچو او که وایې چې نه ده ما ته په وانه که زه پې دله تیزاب اچوم خدای زری ښه لکه ما ته بدماشي کې که دې ونیویستم په دې 4 میاشتو کې دنه نو بیا را سره دا واده مې را دروزم به چې ستا دا چیچک پلار دی نه د خرې په شان په خدای بشي او پتا بشي 200 روپۍ را اوس یې دلته پانسي کو یو نه پاسه راشه دې خوا وینیسه بوده چې ټرینر راته کینه تو پوره به وخه نه لکه په دې کې باوجود هم دې ما ته بدماشي کوي ویم زما یو وختم نشي ازارولې ابا ماوی زما خاوند دی که وخته دې رانه کټ کړل ماوی زه خیر دی زما خاوند دی عزت یې کومه څه مې وینه خو باقاعده زه په خپل اصلیت راغلم او که ډېره دې مجبوره کړم که نه نو ته 4 میاشتې یادی که نه دا 4 میاشتې په 4 کاله کم و دې خو خپل اوقات آو دا خو ما تا سره ګپ لګاو ما خو ته کتې 2 کاله نه 5 کالو له جمع کا دلته به دل مونږ د سړی بچی کو مونږ به بچی دا خو چې بوزه راشه دغه په دې وته خدمت کیږي کو وای یو $1 څه بدل بوزه زما خو د پلار په کور کې غله غنم هر څه ډېر تېرو ویم دا غټ پراټه مخ مې ستا په کور کې خو زما د مخ نه څه جوړ شو راته وګوره د ګور مړی رانه جوړ شو سم پیرې یم نه اخو د ناسې کدو جوړ شو ډېر خوراکونو سره اوس ته ګوره وګوره ننګري اوس څنګه جیره په مخ کې په خدای په خدای ته برباد کا پوری سه خچونو سه بي وخه ګوره دا خو ما ته صرف خپل اوقات خو زه خو هسې ویل چې ته به ستا پړه کې به زما څومره ملي ظالمینه زه خو هر سکن په دې جیل کې دا ماشومان ټول تپوس ته کولی شي مې زما ښځه د ګل په شان زما د ښځې اخلاق A1 نو دا درته ویم که نه چې ما ته بدماشي مه کوه ویم لکه د چرګوټي مې په پنجره کې بند کړې ستا مثال اوس د چرګوټي دی یاره بیبي جي چې ستا دا شونډه ولې شته ده خیر جي تپوس ته نه کوم جي نه دومره کلک سترګې او د کتل
دا یو پاتې قصبګر دی نو چې تاسو زه دې ماحول کې کېنولم نو دا څه وي ستا په محمد ګذره تاسو یم چې د خدای باندې ومې باسه عزت چې عزت مې په عزت پاتې شي زه ستا په غلامي کوم لیکل در سره کوم دا چې ګوره چې ډیران پولی شي نو هغې نه به څه خبرې وځي ګوره د دې خلکو نه مبارکه ظالمین ته ګولې کېنه زه د سره خبرې کوم بیا به زه اخره کې تا ته ووایم در به کې در به کوم دله ځه در به کې لږ چپ کېنه 300 به درکړم